ها بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن دا وایو چې سی شارپ کې ویریبل ډیکلیریشن باندې خو پوه شو چې ویریبل څنګه ډیکلیئر کېده. ویریبل د ویلیو په اساین کولو باندې پوه شو. اوس ګورو که ویریبل ته وغواړو رن ټایم کې ویلیو پاس کو. ها دا څنګه کوو؟ مثلا موږ راځو ویژوال سټوډیو بخلاص کو. مونږ کوم یو راخلو کنسول اپلیکیشن 2 دا مو راواخیست. اوس ګورو دلته مثلا موږ یو څو ویریبل راخلو غواړو مثلا چې دغه جمع کو عملیه کو اف دا ټول شیان به پکې وکاروو. صحیح ده. رن ټایم کې یو مثال په دې باندې په سی شارپ کې کاروم. زه راځم دلته څه کار کول غواړم دا راخلم دا لري کوم. صحیح ده. هیڅ شی هم نشته. زه وایم چې داسې یو پروګرام جوړ کړم د درې مضمونونو نمرې وغواړي هغه جمع کړي د هغوی اوسط وښیي او نتیجه یې وښیي. صحیح ده. نو زه اول درې ویریبله د انټیجر ټایپ نه جوړوم. خوښه مو ډبل جوړوئ انټیجر جوړوئ مشکل نشته ده. یو د پښتو دپاره او بل ویریبل ډیکلیئر کوو فرض مثال انټیجر ټایپ نه دري دپاره او بل انټیجر د انګلیش دپاره او بل انټیجر د ټوټل دپاره. ښه انټیجر د څه دپاره؟ ټوټل لپاره. او بل لازم ورته لیکم چې څه شی یو انټیجر ټایپ د څه شي لپاره انټیجر نه ډبل څه شی د ایوریج لپاره یا فلټ واخلو یا ډبل مثال مشکل نشته ده ډبل ایوریج. او بل راخلو فرض مثلا د سټرینګ ټایپ نه هغه د څه لپاره ریزلټ لپاره څه شي لپاره ریزلټ لپاره. بس ده کنه. اوس وایم چې دا پروګرام که چیرې موږ رن کړو ډایرکټ موږ تاسو ته آوټپوټ راکړي او راته ودې وایي چې انټر ویلیو فار پښتو. صحیح ده. نو اول خو ریډ کی باندې ولیکئ د ټول نه په اخر کې کنسول ډاټ ریډ قوس خلاص قوس بند. نو موږ ته د اول آوټپوټ راکړي چې انټر مارکس فار پښتو. نو کنسول ډاټ رائټ لاین یا رائټ لاین قوس خلاص رائټ لاین کې لیکلي وي چې انټر د مارکس فار پښتو. پښتو مضمون لپاره مارکس ډبل کوټیشن قوس. او د دې نه وروسته بل رائټ لاین اخوا اوس دې نه وروسته دې ویډیو واخلئ د پښتو لپاره. پښتو مساوي که د څه شي سره اوس وایم چې رن ټایم کې ویډیو راشي. نو د رن ټایم ویډیو دپاره رائټ لاین د لیکلو دپاره ریډ لاین یعنې برعکس تاسو نه ریډ لاین واخلئ. نو ورته وایم چې کنسول ډاټ ریډ لاین دا مساوي که د کنسول ډاټ ریډ لاین سره. ها اوس ګورئ یو مشکل. صحیح ده. یو ایرر راغی وینئ دا ولې پښتو مساوي که د کنسول ډاټ ریډ لاین سره. نور که مشکل نشته ده. مشکل دا ده دغه ویډیو چې تاسو نه اخلي فکر مو وي سی شارپ هر ویډیو د سټرینګ ټایپ نه اخلي. د څه ټایپ نه اخلي؟ سټرینګ ټایپ نه اخلي. دې ته مو فکر وي. هغه موږ چې لیکل وکړل هلته مثلا نوي هغه نوي د د څه په صفت پېژني؟ سټرینګ چې دا څه شی دی؟ سټرینګ دی. او موږ ویریبل سره کوم ته لرو؟ انټیجر. نو سټرینګ په انټ کې نه سټور کیږي. د دې دپاره باید دا موږ کنورټ کړو. دا باید څه وکړو؟ کنورټ به یې کړو. نو که چیرې دا موږ کنورټ نه کړو نو دا نه هلته ذخیره کیږي چې یعنې هغه سټرینګ انټیجر ته کنورټ کړه. د کنورټ کولو دپاره دوه میتودونه دي. یو پارس میتود ده او بل کنورټ میتود ده په خپله. نو زه کولی شم ورته وایم چې څه مساوي کړه انټیجر انټیجر نه پښتو مساوي که د څه شي سره انټ ډاټ پارس انټیجر ډاټ پارس. که انټیجر ته پارس کوي انټ ډاټ پارس ډبل ډاټ پارس هر شی چې پارس کوي مشکل نشته. انټ ډاټ پارس پارس کا قوس خلاص څه شی پارس کا کنسول ډاټ رائټ ریډ لاین ریډ لاین څه وکړه پارس کا قوس خلاص قوس بند. هر میتود دا لري ځان سره او په اخر کې قوس. اوس ګوره مورې مشکل نه ورکوي ځکه انټیجر څه شی شو کنورټ شول. بیا د دې نه وروسته دې موږ ته بیا کنسول ډاټ رائټ لاین کنسول ډاټ رائټ لاین رائټ لاین دې وکړي قوس خلاص ودې وایي چې انټر د مارکس آف دری یا فار دری مثلا صحیح ده یا مارکس آف دری دا د دې نه وروسته ډبل کوټیشن قوس بند. اوس ورته وایم چې دری مساوي ده د څه شي سره کنسول ډاټ رائټ لاین خو هلته نه ریډ لاین خو نشو کولی ځکه ریډ میتود چې ده
n dot parse یا موږ ویل چې داسې وکړه dari is equal to convert کا convert dot to integer convert to څه شی integer 16 bit integer یا 32 bit څنګه آره څه پوه شو څه شی convert کا اوس دلته ورته ولیکو چې څه شی console او کنه په دوه پرمو له تاسو نه چې دا سایزونه دی او 12 بیت انټیجر لرو 14 بیت انټیجر لرو 16 بیت انټیجر لرو مختلف سایزونه انټیجر لرو console dot څه شی read line خوښه مو چې تاسو کنورټ نه استفاده کوئ او که پارس نه کار اخلئ ښه to end دلته خاص خاطر اختیار کنه کنورټ خاص خاطر نو بس بیا مشکل نشته د کافي به کومه د انګلیش لپاره یا دا کافي یا بره دا دواړه میتودونو سره د دې کنورژن ضروري ده انټر د مارکس اف انګلیش صحیح شو میسج کې دا وایي او بل ویریبل بم درینه چی شي انګلیش ویریبل والته صحیح شو کنه اوس پاتې شو موږ سره کم هغه ټوټل نو دا ټول ویلیو چې پاس ولې نو ټوټل مساوي کده چی شي سره پښتو جمع دری جمع انګلیش دا ټول ټوټل او اوس ورته چې ایوریج مساوي کده چی شي سره ټوټل تقسیم پر 3 دا ټول صحیح ده کنه او ریزلټ اوس ریزلټ کې زه کنډیشن کاروم صحیح ده نو کنډیشن عیناً د سی پلس پلس سټرکچر ده هیڅ کم فرق نه لري ورته وایي اف که چیرې څه شی و ایوریج مساوي و سوري غټ یا مساوي و د 500 سره صحیح ده که ایوریج غټ یا مساوي و د 100 سره 500 سره نو څه کار وکړه باډي خلاصه کړه د اف لپاره صحیح ده نو دلته راځو ورته وایم چې ایوریج ایوریج نه result equal to pass result کې څه شی واچو pass صحیح شو او else راشه ورته else ودر غیر ازان else په نور کومندي په شرط نه لرم else ودر غیر ازان دا نو یا غټ نو یا مساوي نو خو طبيعي د جوړو کې راځي نو else نور دایم چې result مساوي د شي سره fail سره result د سره شي fail دا وشو ګوره ټول ویلیو خلاص شوه موږ ته باید یو آوټپوټ راکړي صحیح ده کنه دا کله چې دا آوټپوټ هغه وشو نو د دې نه وروسته موږ تاسو ته څه وکړي آوټپوټ دی راکړي نو آوټپوټ کې دی وایي console dot har تر دې ځای پورې مخکې شو ګوره انټر د مارکس اف پښتو ما پښتو کې مثلا واچیا دری کې 90 او انګلیش کې 15 دا مې چې ولیکل اوس ته موږ ته د دې په ځای آوټپوټ وښیي دا د ورک شي او د دې په ځای دی آوټپوټ دا ډایرکټ نتیجه وکړي داسې نه چې دا هم دلته ښکارېږي نو موږ ته دې ووایي چې console dot clear ډېر اسان console dot clear console څه وکړه clear پوه شوې دا کارونه نو وروسته پخوانی console رایټ لاین کې چې څه دي هغه clear کېږي بیا به یې نو clear مې کړو دې خاطر نه زه وتم چې کله دې دا clear کله دې نه وروسته هم چې console dot right line console dot right line وکړه او ودې وایي چې قوس خلاص ودې وایي چې your total خلاص شو ده your total marks sí que de ahí no درسس خو خیر ای خلاص شو console dot right line your total marks is star total mark دی د دې نو وروسته لک سپیس اوس څه وکړم هغه مارک پلس کنکټینیټ ور سره چې شی ور سره کنکټینیټ کا ټوټل پوه شو کنه کنه شو پوه و دی وای چې star total marks دومره دي او بیا دی وای چې اوریج د دومره د نتیجه ده console dot right line د دې نو وروسته right line کا و دی وای چې څه شي your average is star average ده صحیح ده لک سپیس دی ولري صحیح ده د دې سپیس نو وروسته دی پلس کی ور سره چې شي دی پلس کی average
او بیا د کنسول ډاټ رائټ لاین کنسول ډاټ رائټ لاین کا او دی وایي چې یو آر څه شي یو آر وټ کنکټینیټ ریزلټ دا د وکی او قوس بند او اوس خلاص آسان اوس که چیرې موږ راځو دلته دا رن کو انټر د مارکس فار پښتو د لپاره مارکس څو دي مثلا ډېر نه ډېر صحیح ده دری کې څلور راځي انګلیش کې 350 چې انټر کو وایي ټوټل مارکس از 224 مجموعه د 240 ایوریج د څلور راځي او کان کوم که کوم نه کوي یعنی انپوټ موږ واخلو دی هغه د لپاره تا د لپاره اوس اف کنډیشن زه په سی شارپ بیا نه درته کوم څه ضرور دی چې وخت پکې ځای کوو نن سویچ د سی پلس پلس دا لوپ د سی پلس پلس دا ټول شیان دي فقط ارې کې لږ ډیفرنس لري تشکر تاسو وخت لرئ سره دا ولې دونه کیک څوک وړی شي خان پوه شو نو دا به وشي ته به اوس کور کې اساینمنټس تاسو ده دا ځل به ښه صحیح وکړې موبایل ته به د ستوری کوم سیم کارت لرې اتصالات لرې اتصالات کې نه پوهېږم چې کوم یو کېږي ګوره ښه روشن ده د اتصالات هم معلوم کړه درته زه روشن سیم کارت لیکم ستوری 555 هیش وایم صحیح ده که نه چې راځي زه روشن راوړم موږ ته ګوره اوس یو اپلیکیشن خلاصېږي که نه دی دا لږ صبر وکړو چې څنګه اتصالات کې سوره وایي چې دا راشي انټرنیټ بکسې فعاله بل څه راځي امټین کې 304 خو صحیح مثلا یا د 808 یا ته زنګ وایي که نه غوږ نیسې درته وایي چې یو بټن د دې دپاره دوه د دې دپاره درې د دې دپاره اوس ته به داسې چالو کې ښه چې ښه صحیح به کار پرې وکړې دې پراجیکټ باندې همداسې یو فایل به جوړ کړې دا هم راځي نه پوهېږم چې ما د روشن سیم کارت کله کار نه کوي نو څنګه کار پکې وکړئ دا به جوړ کړي چې پروګرام رن کړي دلته موږ ته په آوټپوټ کې اول راشي چې ویلکم ټو اتصالات کسټمر کیر صحیح ده بیا دې لیکلي وي یو پریس 1 فار وایس سروسز صحیح ده بیا د دویم لاندې لیکلي وي پریس 2 فار وټ انټرنیټ سروسز press 3 for SMS services press 4 for to connect with server server مثلا یا نفر چې ارسو کی مثلا کالینګ سرویس اوس او press 5 for exit صحیح ده کچېرې نفر یو وی دننه وسلاړ شي انټرنیټ سرویسز کې د بکسي ورته معلومي چې press 1 for activate 30 bundle for 300 MB bundle for 50 افغاني او د دې هم ګوري کچېرې دته پیسې کمې وي یو ویریبل به د پیسو دپاره واخلي ښه بیلانس دپاره د ده پیسې د میچینګ وکړي یعنې عیناً هماغسې یو سیسټم ته کوشش وکړه چې کار پرې وکړي که ونه نه شو کولی بیا زه درته یو 2 ورځې په دې کار کوم صحیح ده سبا ته به ته جمعه ده نن هم په کور کې کښېنه په دې کار وکړه ښه د هر رقم کنډیشن پوه شوې دا به امپلیمنټ کړي که دې ونه کړو بیا به یې زه درته ووایم خلاص صحیح